یو شمیر کابل، ننګرهار او د لغمان میشتو ځوانانو د دې ولایت والي سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ناسته وکړه. نن د پنجشنبې په ورځ د سرطان په 26مه نیټه یو شمیر د کابل او ننګرهار میشتو لغمانیو ځوانانو چې د دې ولایت ځینو ځوانانو هم ملتیا کوله د لغمان والي رحمت الله یارمل سره ولیدل. په دې لیدنه کې ځوانانو لومړی د لغمان والي ته د نوې دندې مبارکۍ سربیره د ګڼو موضوعاتو په اړه ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې. راغلو ځوانانو هر یو په خپل وار د لغمان ولایت د حدوداتو معلومول، شاهي کانال د ساختماني چارو ژر پیل، له مرکزی حکومت څخه د دویمې درجې امکاناتو غوښتنه، د کابل جلال آباد لوی لارې امنیت ته پاملرنه، د مهترلام سرخکانو دویم لین سړک او په تقرر کې خصوصا پوهنه اداره کې د شفافیت غوښتنه وکړه. ځوانانو په خپلو خبرو کې په مهترلام ولایتي روغتون کې د روغتیايي خدماتو ته ځانګړې پاملرنې یادونه وکړه او دغه راز په ټوله کې په اجتماعي عدالت ټینګار وکړ. د کابل او ننګرهار میشتو د لغمان ولایت ځوانانو د هدفي وژنو او غصب مخنیوي، د حکومت او ولس ترمنځ د اړیکو زیاتوالي، په یو شمېر ادارو کې د فساد مخنیوي او له ځوانانو سره د دوامداره ناستو اړوند خپلې غوښتنې د ولایت له رهبرۍ سره شریکې کړې. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل د دې ولایت له ځوانانو مننه وکړه چې د خپلې سیمې او ولس د ښېرازۍ لپاره هڅه کوي. هغه ویل د ماموریت په لومړۍ ورځ د لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړی چې د دې ولایت ګټې ورته لومړیتوب لري او هڅه به وکړي چې د امنیت، سولې، انکشاف، د قومونو د یووالي او نورو سترو برخو کې به کار وکړی شي. نوموړي زیاته کړه ستونزې شته، د ولسونو غوښتنې هم زیاتې دي، خو ولې د دولت امکانات ډېر کم دي. موږ به هڅه وکړو چې د ولسونو غوښتنو ته په خورا ښه شکل رسیدګي وکړی شو او د لغمان ګټې به خوندي وساتو. ښاغلي یارمل لاغلو ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د لغمان ولایت د حدوداتو د معلومولو لپاره به کار وکړي. والي یارمل ویل هڅه کوي چې د شاهي کانال پروژې ساختماني چارې ژر پیل کړي ترڅو پکې سلګونه بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. لغمان والي ویل د امنیتي مسؤلین سره به یو ځای د دې ولایت او 15 ولسوالیو د لا ډاډمن امنیت په موخه به ستر کاري پلانونه جوړ کړي ترڅو ولسونه په ارامۍ کې خپل ژوند تیر کړي. نوموړي ویل د یو ځانګړې برنامې له مخې به د ولایتي ادارې چارې رهبري کړي او هره میاشت به د ځوانانو په ګډون د ټولنې د بېلابېلو اقشارو سره د نظرونو د شریکولو په موخه مخامخ ناستې ترسره کړي. هغه ویل په یوه اداره کې هم ورته فساد د منلو نه دی او د ترسره کوونکي سره به یې قانوني چلند ترسره شي. نوموړي راغلو ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د لغمان ولایت په اساسي موضوعاتو به کار وکړي او د دې ولایت د ټولو ادارو ستونزو ته به په ګډه رسیدګي وکړي. په یاده ناسته کې د ټولو خواو څخه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې.